لا زي بس كورة سرعة بكلمة مرة سنة ده بكللي بعد واجد ته دا بس یو شاروال ته ورسې خې بس په 200 افغاني دا به دوستانو دغه دی هر برخه کې دنه مشاور ډیر مهم دی د میلې پر وخت باندې د عکاسي مشاور د خاله زی دی هلته دغه دلته نو شاروال هم نه چلیږي او د خاله زو کوم دی خدای ته کوی نو مشته یې خې ولې په 500 افغاني باندې کوي سکاور شاروال بغل ته شاروال خلاص دا اخی په 500 افغاني ودی ته څو ویل لري په دا یو خشبو کې دی دا یا خې واخص دا خو مس په دې په 200 دی مانس چیرې ودرم چې مزونه وکیو د مسجد هم راتیر سو دلته پیدا شو پر ویل دی په داش کې تاو بل دی شیر پلا دا سوالي خلاص خبر ما داس نه پرځي کې لکه د خنزر سره سم په خدا کا بس خلاص یو چاته درد راغلی دی خدای دې خیر پېښي اوس د موټر اوس را پرچاوي جو او د علام را پرچاوي دا سړي خاطر ما کو دا سړي خاطر خلاص پر میلون څنګه بنا کې ورو راځم جنگ نه دی جنگ نه کوي ته څه چوکولا کوي جنگ نه کوي جنگ دا نه وایي ته په جنگ ته جنگ څه دی جنگ فقط سر باندې وځو جنگ سړي په خپل کې ټاکر وکي هغه جنگ خلاص ته په خدای په بلده کې نیمه کاسره خراب کړل نه خراب کړه جنگ ما کو ورو جنگ په موږ سمې دا ځای ما روزه د ژړه غټه سول عبادتونو او دا د خلاص بیتونه غرسوي او د خلاص دې بیا بیتونه غرسوي خلاص بدمعش نه مګر دا تون کېږي دا ولې یا د څه په مخه کړی یا درجه خبر سوا او لبنیات ورس دا د سربند سیمه ده شلم رو جماعت یو څه وخت پاتې دي نو دا وتري چې د یو خواته ولاړ شو خلاص اوس شمې چې څه ایست راځه د یو څه ګوري وای چې سمې مستي پیدا شي انا میانه اوس یې ونه چې د زمړي ده موږ یې سره واخله ورور راکه بلا سیدی دا جوړ شي نظام پاتې نه کې سم سره دا شي په خکړې دي په ضمانت سره مستي راکړي نیمه شي کې نیمه مستي کا پکې شي دي کې نه پکې کوم سوي جدا پخسوي زه کور ودان اړتیا نه چې بیا پخې ترځما څو د شي نیمه نه راغه دي دکاندار ډېر جشا وکړله پژامه څنګه ته راځه وا چې د دوی د دروړو ته پرتې دي یا بعد ها څه شي د میلې مشر په ټول عمر وسودا او تور کړتي دا څه سره گزارې دغه نفر د میلې مشر دی دا دی پیسې ورکما دا بچی ښه دی یارانو لکه څه تا ورو تر دغه چینجو شاته څه یا جنگ ما پای دا څه غلط نه استیر از دل د تور ورته دغه کا مې تلامه بار خپل خلا کې لبر شتي سړی د کوفران دا ولې ځان کې د خلاصو څو نه تر اوسه کې جنگ یا جنگ دا واو لري مو خلاصو نن به چیر روانه دا څه کیسه د خاص پر میلو یا امیر اکسونه خلاصو او کې مو شته کو بخښه مونږ سر چیر روانه ته کو بخښ پرېږ ما ور سازه کړی کې ما سره ګټ خیر نو
ترى جلسه یو څه سره وکه خو یو څه ساړه خورا انډیواله سکو ته کاشنه کې ما به کار روزه دا وای کوله مو سره وکه بل خدای مشترک کوم اوس بیا دای دالیه تر روان دي خیر بدلک چیش کې انا بوز ورځ خلاص روان یو وخت د خاطر سیر لري مزري خیر و کابل ورځ لاړ یو غرت دوه ورځې نه تیر سوی بیا دالیه ته روانه دا هغه شوند خلاص دا کتور ولا زیرا پاچاو سره کاسه ده خیر ها کتور ولا زیرا پاچاو سره یار اوس ساک مشکل خدای د نفر د کلیو برول ول د یو ټانکر ور چپاکی د خلکو بيخي تلوار چې کی جره پرچاو سي ماشاء ته هم لږ وخت پاتې و نه دا غراغلی وو دونو پورته روانې دي او په ډیری دي او سخت ډیرو پورته روانې خاطر اسبر کول سنیه ته شو سره دي ډیری به په یا ساتل دغه دکان کې د انارو ټاپ دوشه خرڅیږي دوشه اته ټول ارغنداب نه میده پوښتنه چورتران و هغه چې خو زبره روان ته بلارس نه پرم نه ساري ما پښتو وټا شي نه خوشاله کې وای څنګه که ستا چیز پیدا کی باخه یوړه لګډوا دا موټر په د نږدې وختونو کې سقوط شوی دی چې روز خو مرمي جاوه څونه وخت نه چلانه شوی اخشه څونه وخت نه چلانه سم سلمونز کوه زنا هذا خرزاني في ضرولتي دا راورست اج پټه پرې کې واري موټر پټه پرې کې وخی چې ماشاءالله کوم دي پاشا ته چیرې ورته کوم او پرچاو پرچاو ته ورځو دې په نمبر وځي نو کوم دي ډبرې خو غوځي شامل د کسره وار په دې ولدا کوم خړې دي دا کوم پرېش نه پجون خړې پرې یا وبخنو داس نه دی خو اثر کې او چورت راځي خو به دا وخت پر ورونیس دا باید کایت هغه ځای کې ولارس کیا ستا ورځو کال تک شته کیږي دا تر ځات دا کډی دی ونیک په یو پاور انسان اجازه دی دا د ګور موټر جره خوش کده ما موټر نه ولا تاسو په پرچا کې پروت وای چې منه په چم اکسیډنټ یو کی و سندم کولار موټر کې ونسکه ډیره کار کې شو ولا خو ما ټکر وکای په تاوان کې موټرسایکل پرېږدي دا وځه کاسي چالو د خوشاله نه من میشه دا ما برس فاری ور جوړه کړله دا برباد صاحب خوټه کار کوي دوری ګوره برباد صاحب برباد صاحب کار وکړي پر برباد دا څنګه بنجي دا کاسي راوښته ما مې زده ما کاسي وخت نقطه ډریوه ځه کومه د دوستار ما واسطه خواست څوک نه اوري معرفت وک دا برباد صاحب ټکر وکي یا یا ځان دې سوي رشید ولې ماته کړل پرو ده
نه بودن ډوډۍ وکړه Este că de parcea mă știi gărăni olea față. Parcea omul știi năn. Nu știu la spune și afade. Itibara aga وخت چې سمي وبره وسره پورته او یو یادونه دا ده چې په ژوند د چا موټر به اجازه دروازه مخلاصوي پر دې خلک راځي دروازه خلاص کی بوتي پر ولګي په نزاکتي وکي دا داسې لکه چا صدرې ته چې لاس ورچکي هغه فیسبوکیان نه دي چې ډیره تلوار دی وای د لاجی پرچاو سي بس دا غو د خوشحالي په خاطر د یو ډبا وبره وړي دي چې د دالې تورتي کو ورته کوه کې بالا پرچاو ده خیر بالا ان شاء الله پرچاو کنه باندې هغه وبره واوښتله وبره واوښتله مایان مو بیرول ران ورونو نو خو موږ ته په ملاره وتلی و د دالې ته موږ ملانه کو راځه سره وغه مو موټر هم وغه مو بشره موږ ډوډۍ خوړه داري توس خوړلې دي وناري لونګینه دا د تشلم رجمات مېله خلاصه سول چې ما کاسي شروع کړه د خلاصې خلا باندې کړه د ساري سني ستره تکي نه پاسه راوړل شي خلاص او مختم نه منمیش بالا څه خو بیا په باندې تاګه چولې دي راجع خورکیم په قران کې باید د خلاصو چې روژه تر لس واوړې سړی ډېر سخته کاره باسي او چې شل ته سي بره سړی عادت کې یا اوس منډوال د روژې باندې کار خلاص کړی دی